هغه حیوانان چې فضا ته استول سوي دي. موږ په تیره ویډیو کې ویلي و چې کله چې شوروي اتحاد یا USSR د سپټنیک 1 په نامه سټلایټ فضا ته واستاوه، نو امریکا او نور هیوادونو هم کوښښونه شروع کړل چې په دې برخه کې لاسته راوړنې ولري. نو هغه و چې په دې اړه سیالۍ پیل سولې. دغو هیوادونو ډیر کوښښ کاوه چې د سټلایټ پر ځای انسان فضا ته واستوي، خو د دې لوی کار لپاره دوی ډیرو تجربو ته ضرورت درلود او په همدې خاطر و چې په لومړي سر کې فضا ته د انسان پر ځای حیوانان واستول. فضا ته د حیوانانو په استولو سره دوی غوښتل ځان ته معلومه کړي چې په فضا کې د انسان ژوندی پاتې کېدل ممکن دی که یا. لومړي ژوندي شیان چې فضا ته واستول سول د میوو مچان و. د میوو مچان تر عادي مچانو ډیر کوچني وي، اکثره وخت له کیلو څخه پیدا کیږي. موږ یې کیخې بولو. دا د میوو مچان امریکا په خپل یو راکټ کې چې V2 راکټ نومیده په 1940 میلادي کال کې فضا ته واستول، او دا یې د دې لپاره واستول چې معلومه کړي چې ژوندي موجودات د فضا په لوړه سطحه او حرارت کې ژوندي پاتې کېدلی سي که یا. په 1950 میلادي کال کې شوروي اتحاد د ماسکو د ښار د کوڅې یو سپی چې د لایکا په نامه و او وروسته ډیر مشهوره سو، په خپل یو راکټ کې چې سپټنیک 2 نومیده فضا ته واستاوه. دا سپی لومړنی ژوندی موجود و چې د مځکې د کرې پر شاوخوا راوګرځېد. روسانو مځکې ته د لایکا د بیرته راستنېدلو پلان نه درلود، نو هغه و چې لایکا خوارکی لږ موده وروسته په فضا کې د ډیر ګرم حرارت او فشار څخه مړ سو. د 1950 او 1960 کلونو په جریان کې امریکا او روسیې مختلف حیوانان د تجربو لپاره فضا ته واستول. په دې حیوانانو کې بیزوګیانې او سپیان ډیر و. په 1961 میلادي کال کې امریکا یو بیزو چې نوم یې هام و فضا ته واستول. دا بیزو د ناسا لخوا روزل سوی و. دا لومړی بیزو و چې په فضا کې سفر وکړ. دې سفر ساینسدانانو ته د فضا په لوړو سطحو کې پر بدن د اغیزو په اړه ډیر مهم معلومات ورکړل. د 1960 او 1970 میلادي کلونو په دوران کې ساینسدانانو نور ډول ډول حیوانان فضا ته واستول چې په هغو کې کشپان، خزندې او موږکان شامل و. که څه هم پر حیوانانو له دغسې تجربو څخه تر اوسه ډیر مهم معلومات ترلاسه سوي دي، خو ډیرو خلکو د تجربو پر دې طریقې سختې نیوکې هم کړي دي او دا یې غیر انساني او له حیوانانو سره ظلم بللی دی. په همدې خاطر اکثره ساینسدانان اوس خپلې تجربې په لابراتوارونو کې کوي او په دې طریقه اوس حیوانان هغونده نه په زحمت کیږي څونه چې پخوا په زحمت کېدل.